الله سبحانه وتعالی دلته د هغې کس خبره کوي چې چا سره لږې پیسې وي او بیا هغې ته د خپلوانو نه څوک راشي که یو غریب کس راشي یا تاسو ته ستاسو ګاونډی راشي او مرستې غوښتنه کوي یا بیا یو مسکین راشي نو دا هم کیدی شي چې هغې وخت هغې سره دومره پیسې نه وي یا څه کار دپاره ایښې وي او ډېر لږې وي نو داسې وخت چې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي او تاسو سره پخپله هم نه وي واما تعرضن عنهم نو چا تاسو نه غوښتنه کوله او تاسو هغې ته معذرت وکړو چې زه بخښنه غواړم دې وخت راسره هیڅ نشته واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربک یعنی کله چې تاسو هغوی ته معذرت کوئ ځکه چې تاسو د الله بخښنه او رحمت غواړئ نو د دې څه معنی دی یعنی ځینې وخت چې چاته یو سوالګر راشي نو هغوی ورسره ډېر بد پیښیږي چې زه دلته نه راسره هیڅ نشته چا بل چا نه غواړه نو الله دا وایي چې تاسو ته څوک هم څه غوښتلو دپاره راشي نو هغوی سره ښه پیښیږئ او که تاسو سره پیسې نه هم وي نو هغوی ته معذرت وکړئ نو دې نه موږ پوهیږو چې الله موږ ته وایي چې ته هم یو سوالګر یې یو فقیر یې یعنی تاسو هم د هر شي حاجت لرئ کوم تاسو الله نه غواړئ نو کوم وخت چې تاسو ته یو سوالګر راشي نو یاد لرئ چې الله تاسو ته ګوري هغه د پیسو فقیر دی او تاسو د رحم واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربک ترجوها نو که تاسو الله نه د بخښنې او رحمت هیله لرئ فقل لهم قولا میسورا نو بیا داسې خلکو سره نرمه خبره وکړئ نو یعنی هغوی سره مینې سره خبره وکړئ چې زه ستاسو په تکلیف پوهیږم خو ما سره دې وخت سم نشته ما باندې هم ډېر ګران وخت دی زه تاسو ته لږ ډېر خوراک راکولی شم خو دې نه زیات نشم کولی نو ما ته دا خبره خوښه نه ده چې زه تاسو سره مرسته نشم کولی فقل لهم قولا میسورا یعنی نرمه خبره ځکه چې کله هغوی موږ ته راشي او موږ نه څه غواړي نو هغوی ځان سره د الله بخښنه او رحمت راوړی وي نو که موږ هغوی ته څه نشو ورکولی نو هغوی ته معذرت کول لازمي دي یعنی الله ته دا ویل چې ستاسو رحمت راغلی و خو ما وانغېستو نو حقیقي رزق هغه نه دی کوم چې موږ په پیسو اخلو حقیقي رزق د الله رحمت او هغې بخښنه ترلاسه کول دي او د هغه وخت راځي او زیاته شي کله موږ صدقه وکړو